بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول تر دې دمه روغ جوړ او تازه اوسئ. څه موده وروسته یو ځل بیا غواړم چې په یو څو موضوعګانو باندې وغږېږم د طبابت په ډګر کې. نن زموږ موضوع ده کرونیک پانکریاتایټس. کرونیک پانکریاتایټس د پانکریاس یو دوامداره التهاب څخه عبارت دی چې په ډېرو حالاتو کې دغه التهاب د اکیوټ پانکریاتایټس د بیا راتګ څخه وروسته راځي. اکیوټ پانکریاتایټس د کرونیک پانکریاتایټس سبب کېدلی شي، خو دغه دواړه ناروغۍ مختلف هیسټوپاتالوژیکل چینجز یا تغییرات لري چې په دې باندې موږ غږیږو. اکیوټ پانکریاتایټس په ناڅاپي ډول باندې منځته راځي او ډېرو حالاتو کې د پانکریاس د خپل انزایمونو د تخریب له کبله منځته راځي چې دغه پروسس ته آټو ډایجیشن وایي. اکیوټ پانکریاتایټس کې هغه تغییرات منځته راځي چې هغه ریورسیبل دي، یعنی بیرته رغېدونکی وي. پانکریاس د دې ناروغۍ څخه بیرته رغېدلی شي. کرونیک پانکریاتایټس د دې برعکس په دې کې ایرریورسیبل تغییرات منځته راځي، هغه تغییرات چې هغه نه رغېدونکي وي، یعنی فایبروسس دې کې منځته راځي، اټروپي منځته راځي او کالسیفیکیشن منځته راځي. پانکریاس اوږدوالی تقریبا د $1 قدر ته وي او د دې لوکیشن موقعیت هغه په اپیګاسټریک ناحیه کې وي، د معدې شاته. پانکریاس هم اندوکراین رول لوبوي، یعنی هارمونونه افرازوي د الفا او بیټا حجراتو په ذریعه باندې دوراني سیستم ته، چې مهم هارمونونه انسولین او ګلوکاګان دي چې د ګلوکوز سویه کنټرول کوي. پانکریاس د اکسوکراین ګلینډ په ډول باندې هم وظیفه ترسره کوي او د اسینار حجراتو څخه هاضمي انزایمونه افرازوي زموږ د وړو کولمو اوله برخې ته، چې تر څو زموږ د خوړو کاربوهایډریټ، لیپید او پروټیني برخه هضم کړي. مهمه خبره دا ده چې د کاربوهایډریټس، لیپیډز او پروټینز په خپله د پانکریاس په ساختمان کې موجود دي. د دې لپاره چې دغه پانکریاس دغه ډایجسټو انزایم د تاثیر څخه وساتل شي، دغه ټول انزایمونه اول په غیر فعاله شکل باندې افرازیږي چې زایموجینز نومیږي. بیا دغه انزایمونه فعالیږي د پروټیز په نوم باندې انزایمونو په ذریعه باندې چې د دې څخه یو پولی پیپټاید چین جدا کوي، لکه سیم ټو سیم د هغه لاسي بم په شان چې د هغې څخه پن جدا شي او انزایم او یا هغه بم فعال شي. د دې سره پخوا کې زایموجینز په ویزیکل کې ذخیره کېږي چې زایموجین ګرینولز نومیږي او ورسره داسې مواد ذخیره کېږي چې پروټیز انهیبیټرز نومیږي. که چېرته زایموجینز د وخت نه مخکې فعاله شي نو د پروټیز انهیبیټرز په ذریعه باندې دغه فعاله زایموجینز بیرته غیر فعاله کېږي. د خوړو له هضم لپاره دغه انزایمونه په پانکریاتیک ډکټ افرازیږي او د هغې نه وروسته بیا ډیوډینم د کولمو اولې برخې ته افرازیږي او په وړو کولمو کې د ټریپسین انزایم په ذریعه باندې فعاله شي چې په خپله یو فعاله شکل د ټریپسینوجین دی چې دا زایموجین شکل. دغه ټریپسین د پانکریاس زایموجین په فعاله انزایمونو باندې بدلوي. ټریپسین په خپله بیا د انټیرو پیپټیډیز په نوم باندې د انزایم په ذریعه باندې فعالېږي چې هغه په کولمو کې افرازیږي. دا خبره زه بیا تکراروم. ټریپسینوجین چې یو زایموجین دی د پانکریاس څخه افراز شي په غیر فعاله شکل کې وي، دا په وړو کولمو کې د انټیرو پیپټیډیز په ذریعه باندې په ټریپسین باندې بدل شي چې یو فعاله انزایم دی. ټریپسین بیا پانکریاتیک زایموجینز چې د کاربوهایډریټ او د پروټینو او د لیپیډ د هضم لپاره افرازیږي، هغه بیا په اکټیو انزایمونو باندې بدلوي. هر کله چې ټریپسین یا همدغه شانې بل انزایم د وخت نه مخکې په پانکریاس کې فعاله شي، اکیوټ پانکریاتایټس منځته راوړي او دا اکثر د اسینار حجراتو ته د ضربې او یا د پانکریاس د پرو انزایمونو د افراز کې له ګډوډۍ له کبله منځته راځي چې د دې سبب په ډېر وختونو کې هغه د الکوهول زیات استعمال او یا صفراوي تیږې کېدلی شي، یعنې ګال سټون کېدلی شي. د زیات الکوهولو د مصرف له کبله د اسینار حجراتو څخه د زایموجینز افراز اضافه کېږي او د دې سره پخوا کې د ډکټل اپیتیلیل سیلز څخه د فلویډ او د بایکاربونیټ افراز کمیږي. د دې په نتیجه کې دغه پانکریاتیک جوس کېدای شي ډېر زیات ټینګ شي او له وجې یو پلک منځته راشي چې د قنات د بندېدو سبب وګرځي. د دې له کبله پانکریاتیک جوس شاته ډب پاتې کېږي او د فشار د اضافه کولو او د قنات د پراخېدو سبب کېږي او دا په حجرو کې د زایموجین ګرینولز د نه تخلیه کېدو سبب کېږي او هلته بیا
کېدای شي چې د لایسوزوم څخه د غذایموجن ګرینولز فیوز شي. د لایسوزومز د انزایم سره د تماس په نتیجه کې کېدای شي چې هغه ټریپسینوجن په ټریپسین باندې بدل شي او ټریپسین بیا نور هغه ډایجسټیو انزایمونه فعال کړي او د پنکریاس د نسج په خپله د تخریب سبب وګرځي چې په نتیجه کې اکیوټ پنکریاتایټس منځته راشي. دې سره په خوا کې الکول اسینار حجرات تنبیه کوي تر څو سایټوکاین افراز کړي او دغه سایټوکاین د افراز په نتیجه کې ساحې ته نیوټروفیلز حجرات راځي چې دا په ساحه کې د سوپر اکساید او د پروټیز د ابراز سبب کیږي چې دا مشکل نور هم لا پسې اضافه کوي. دې سره په خوا کې د الکولو د اکسیډیټیو میټابولیزم له کبله زموږ په وجود کې ریاکټیو اکسیجن سپیشیز تولید سبب ګرځي چې دغه زموږ د دفاعي سیستم د کمزورتیا سبب کیږي او مشکل نور هم لا پسې اضافه کوي. د الکولو د استعمال سره سره هغه اسباب چې د اکیوټ پنکریاتایټس سبب کیږي او کېدای شي چې په کرونیک پنکریاتایټس باندې بدل شي هغه ټیومر نه دي، ټروما ده او سیسټیک فایبروسس په نوم باندې یو ناروغي ده. په سیسټیک فایبروسس کې به په پانکریاس کې سیسټیک یعنی سیسټ او فایبروسس موجود وي چې دا په CFTR جین کې د میوټیشن له کبله منځته راځي. دا جین د یو آین ترانسپورت د تولید سبب کیږي او چې کله په دې جین کې میوټیشن موجود وي دغه آین ترانسپورټر به خپله وظیفه په صحیح ډول باندې نشي ترسره کولی، په نتیجه کې به پنکریاټیک جوس ټینګ او نخلیدونکي ابرازیږي او کېدای شي چې د قنات د بندښت سبب وشي. مهمه خبره پکې دا ده چې سیسټیک فایبروسس په ماشومانو کې په ډیری وخت کې د کرونیک پنکریاتایټس سبب کیږي. په هر ځل د اکیوټ پنکریاتایټس د راتګ له کبله په پنکریاس کې د قناتونو د پراخوالي او د پنکریاس د نسج تخریب سبب کیږي. د دې د رغېدو په هڅه په پنکریاس کې سټیلیټ حجرات فایبروټیک نسج ځای په ځای کوي چې په نتیجه کې د قناتونو تنګوالی او سټینوسس منځته راځي او هم د اسینر حجراتو اټروفي منځته راځي او په څه حالاتو کې لکه الکولیک اکیوټ پنکریاتایټس کې په دغه پلکونو باندې کلشیم ډیپوزیټ کیږي او کلشیم ډیپوزیټس منځته راوړي. د دې پروسس په نتیجه کې د پنکریاس سالم نسج په قلاره په تغییر شکل قناتونو فایبروسس او کلشیم ډیپوزیټس باندې بدلیږي چې دې ته کرونیک پنکریاتایټس وایي. پر وخت د کرونیک پنکریاتایټس تشخیص یو ګران کار دی. کرونیک پنکریاتایټس ناروغان لرونکي د ګېډې درد وي چې دا ګېډې درد به په مسلسل ډول باندې وي او ډېر شدید به وي. کېدای شي چې شا طرف ته خپور شي او کېدای شي چې د خوړو سره تړاو ولري یا ونه لري او په ډېری وختونو کې دغه درد تر ګنټو زیات دوام کوي. د لایپیز او امایلیز انزایم سوي لوړوالی د اکیوټ پنکریاتایټس یوه نښه ده، خو کېدای شي چې په کرونیک پنکریاتایټس کې دا لوړ نه وي ځکه کېدای شي چې هلته دومره سالم نسج موجود نه وي تر څو دغه انزایمونو د تولید سبب وګرځي. په ډېری وختونو کې تصویر اخیستنې کې مطالعاتو ته یا معایناتو ته ضرورت پېښېږي، لکه د مثال په ډول باندې کولی شو ایکس رې، ابډامینل ایکس رې او سی ټي سکین واخلو چې موږ ته کېدای شي کلسیفیکیشن په هغه ساحه کې راوښیي. د ERCP یا انډوسکوپیک ریټروګریډ کولنجیو پنکریاتوګرافي په ذریعه باندې موږ کولی شو چې د پنکریاس د قناتونو معلومات راغونډ کړو. دا یو پروسس دی چې په هغه کې انډوسکوپ د خوله د لارې ډیوډینم یا د کولمو اولې برخې ته رسول کېږي او بیا کنټراسټ مواد قناتونو ته زرخ کېږي او بیا د فلوروسکوپي په ذریعه باندې موږ کولی شو چې په قناتونو کې ساختماني تغییرات موږ ووینو. د مثال پر ډول موږ چین اف لیک پیټرن په دغې فلوروسکوپي کې ووینو چې دا په قناتونو کې د تنګوالي او د پراخوالي له کبله منځته راځي. دې سره ورته یو بل تخنیک MRCP یا میګنیټیک ریزونانس کولنجیو پنکریاتوګرافي په نوم باندې یادېږي چې هغه هم کولی شو موږ د هغه په ذریعه باندې د پنکریاټ د قناتونو معلومات راغونډ کړو. څرنګه چې اسینار حجرات په اټرافي باندې اخته کېږي نو د ډایجسټیو انزایمز کمښت منځته راځي چې دې حالت ته پنکریاټیک انسفیشنسي وایي. په دې کې ناروغ خوراک جذب خاص کر د شحمیاتو جذب په صحیح ډول باندې صورت نه نیسي او وزن د لاسه ورکوي. هغه ویټامینونه چې په شحمو کې منحل دي لکه ADEK هم جذب صورت نه نیسي.
د شامیاتو د نه جذب له کبله به غایطه مواد غوړجن او ډېر بوی لرونکي وي چې دې حالت ته سټیاټوریا وایي. د ډېر اوږد کرونیک پنکریاټایټس له کبله کیدای شي چې یو څوک په ډایبټیس میلیټس باندې اخته شي. دا د الفا او بیټا حجراتو د تخریب له کبله منځته راځي او دا هم کیدلی شي چې په دې ناروغانو کې سیوډوسیسټ منځته راشي. دغه سیوډوسیسټ کیدای شي د قناتونو د بندښت له کبله منځته راشي او په نتیجه کې د فشار لوړوالی او لیکیج منځته راشي چې دلته به د مایعاتو تجمع موجوده وي. کیدای شي دغه تجمع د پنکریاټ په نسج کې یا د دې څخه بهر موجوده وي. دا هم کیدای شي چې د پنکریاټایټس د بیا راتګ له کبله چې د پنکریاس کانسر منځته راشي. علاج د دې ناروغانو هغه د درد او د ریسک فکټورونو کنټرول. د ریسک فکټورونو کې الکوهول کم استعمال، کم غوښه استعمالول او د وزن کمول. او په پنکریاټیک انسفیشنسي حالتو کې کیدای شي د ناروغانو ته ډایجسټیو انزایم ورکړل شي او هغه مواد ورکړل شي چې د هغې په کمښت باندې اخته وي. په ډایبټیس میلیټس کې انسولین ورکول کیږي. د یو چټک لنډیز په ډول باندې موږ ویلی شو چې کرونیک پنکریاټایټس یو غیر رچي تغیرات لکه فایبروسیس، اټروپي او کلسیفیکیشن له کبله منځته راځي. د پنکریاس وظیفه پکې مختل کیږي چې په نتیجه کې پنکریاټیک انسفیشنسي منځته راځي چې په دې کې د خوړو یا د غذایي موادو جذب صورت نه نیسي او د هارمونو د تولید هم کمیږي یا د هارمونو کمښت منځته راځي لکه انسولین چې د ډایبټیس میلیټس سبب کیږي. په دې کې چې یو څه اخذ هم ترې نه کړی، موږ کوشش کوو چې داسې نورې ویډیوګانې هم ستاسو لپاره جوړې کړو. والسلام.